الله دین ډېر لوړ دی د دې خدمت په برکت به ما او تاسو غټ خلک سو د الله دین ډېر عزتمن دی د دې خدمت په برکت باندې به ما او تاسو عزتمن سو الله دا فیصله کړی ده من کان یرید العزة فلله العزة جميعا که عزت غواړي عزت د چا سره دی د الله تبارک وتعالى سره که مقام غواړي مقام د چا سره دی د الله تبارک وتعالى سره که لوړه درجه غواړي په دنیا کې غواړي کې په آخرت کې غواړي د چا سره ده د الله تبارک وتعالى سره راسه ما وته پر الله باندې ځان تاوان راسه موږ د الله د دین خدمت دا بچیانو ته د خپلوانو ته د قریبانو ته حوصله ورکړي چې د الله د دین خدمت وکړي د الله و دین ته ولاړ د علماو سره تعلق د نیکانو سره تعلق د ټول علما خصوصا د دیوبند علما د ټول ولیان هغه په خالي خبرې بیا ځای خبرې د ولیان ولی نه معلومیږي د ټول ولیان د مؤمن دي ایمان راوړی دي د قرآن مني د پیغمبر مني د خدای مني د 15 وخت المنځ کوي ذکر تسبیح کوي ولی نور څنګه یې مشته هغه ولیان بوله لو غړګانی څخه غړي غټ بنگړي څخه بلای نظم ورونه الله تبارک وتعالى دې ستاسو ناس تقبل کړي الله تبارک وتعالى دې ستاسو په عمر کې برکت واچي تاسو نن دغه مجلس ته راغلی یاست الله عز وجل د خپل شان مطابق تاسو ته دې عوض درکړي الله دې بدله درکړي الله رب العزت ستاسو په کور کې علما پیدا کړي خدای جل جلاله دې الله عز وجل دې ستاسو په کور کې داسې علما پیدا کړي چې ټول امت ته د علم رڼا ورسیږي ټول امت ته خیر ورسیږي الله عز وجل دې زموږ خويندې مندې زموږ قربان الله تبارک وتعالى دې د خپل دین ته متوجه کړي چې د خپل دین خدمت وکړي او دا څونه شموکه د ستاسو په کلی کې نن د الله د دین ولار اخلاص خدمت روان دي کوشش دا وکړي چې هر نوع د خدمت ورسره وکړي او صلاح ورکړي ښې مشورې ورکړي نگرانی وکړي کم خلک چې په دماغ کې دا خبره چې مدرسه خو نو دا معنی یعنی پالتو ټیم تیرول فکر ورکړي چې و مسلمان ورور دا کلمه شته وای دا دلته ذکر دا قرآن شته وای دا دلته ذکر الله تبارک وتعالى دې ستاسو ناس او مجلس قبول کړي دا پیسه محترم د دغه مدرسه عربیه دارالعلوم غفاریه محتمی حافظ عبدالغفار صاحب الله تبارک وتعالى دې په عمر کې برکت واچي الله تبارک وتعالى دې نور مخلص کی چې دې د الله و دین ته خدمت وکړي الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ناس ته خلکو ته زه خو د قرآن په نسبت راغلی یم بل مې هېڅ نیت نشته الله دې د قرآن په برکت باندې نور هم د الله و دین ته نږدې کړي الله دې نور هم د خدمت رانصیب کړي چې موږ هم د محشر په ورځ باندې په دې خوشحاله شو چې یاره زه ما هم د الله د دین خدمت کړې د الله د دین د خادمانو په لیست کې زم راغلی یم زم د الله د دین سره مخلص او محبت مې ورسره درلودې زم الله تبارک تعالی په هغو کسانو کې حساب کړی یم راوستلی مې حساب کړی یم یا یې ملګری کړی یم چې هغه د الله د دین سره محبت و الله تبارک وتعالى دې ستاسې ناس ته قبول کړي الله دې دا زموږ خبرې په خپل دربار کې قبول کړي دا کومې خبرې چې الله او د الله د رسول د قول مطابق الله دې قبول کړي کمزوري کې سوي الله تبارک وتعالى د هغو معافي وکړي مزید الله تبارک وتعالى موږ د خپل دین خاص خادمان وګرځي الله دې مزید ښه محبت د خپل دین د خدمت په زړه کې راواچي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.